وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فواد وفا په نامه یو ورور د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرې یو سړی د ورځې ویده سو بیا احتلام ورته پیښ سوی و، روزه یې خرابیږي که نه پاسیدیږي محترمه. د مونږ حنفي فقها وی ولو نام الصائم، که ویده سو روزدار فاحتلم فی نومه، بیا په خوب کې احتلام ورته پیښ سو، لا یفسد صومه، روزه یې نه پاسیده کیږي. الله پاک د روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور حقیار فراهی په نامه باندې پوښتنه کړې ده. یو سړی ده مثلا روزه یې نیولې ده او دی احتلام ورته پیښ سوی، خو دی نه ده پوه سوی چې ماته احتلام پیښ سوی ده که نه ده راته پیښ سوی، دی نه ده پوه سوی. بیا سبا ته پوه سوی ده، نو روزه خو یې نه ده خرابه ده، د لمنځونو اعاده به کوي وروره. الله پاک د روغ جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور فیض محمد رحیمی په نامه باندې له ایران نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې زه خپل ورور ته سرسایه ورکولی سم که نه، دی ترې بیل ده. وروره محترمه، خپل ورور ته سرسایه ورکول جواز لري، شرعا جایز ده. الله دې جوړ لره، کامیابی دې نصیب سه.